سلیمان التیمی رحمت الله علیه یو عالم تیر شوی دی، هغه به ویلی وي شیئان قطعا عني لذة الدنیا. وایي دوه څیزونه دي، دا د دنیا لذتونه، دا د دنیا خوندونه د هغې د وجې نه ما نه پاتې دي. وایي د دنیا خوندونه ما له مسند راکوي، د هغې نه زه فایده نه شم اخیستلی، نه د خوراک نه، نه د څښاک نه، نه د خپلې بیبي نه، نه د سیاحت او د چکر نه، هېڅ شی ما له خوند نه راکوي. دوه څیزونو دا هر څه ختم کړي دي. وایي یو الوقوف بین یدی الله سبحانه وتعالی، د الله مخې ته ودرېدل دي. بندګان د الله مخې ته ودرېږي، د الله مخې ته پیش کېږي بندګان. که په موږ مرګ راتللی او بیا د الله مخې ته نه ودرېدلی، بیا دونه مشکل نه و. مړه به وې، خاورې شوي به وې، زرې سرې شوي به وې، په موږ باندې به حساب او عذاب نه وې. خو انسان ته دوباره ژوند ورکولی کېږي، دوباره جسد ورکولی کېږي. وایي د الله مخې ته ودرېدل چې کله زه رایاد کړم، زما دا زندګي داسې راتنګه شي او ډېره د پریشانۍ نه ډکه شي. او دویم الموت مرګ دی. وایي چې دا مرګ رایاد کړم چې زه به مرم، سلیمانه ته به مرې، په تا باندې به مرګ راځي، د انسانه په تا باندې به مرګ راځي. وایي دا خبرې ایسته زما د ټول لذتونه ختم کړي، بیا ماله مزه نه راکوي، بیا ماله دا خوند نه راکوي دا د دنیا زندګي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، وایي لو تعلمون ما اعلمو، که چېرته تاسو ته علم وي او تاسو ته یقین وي په هغې څه چې زه ورباندې علم لرم، که تاسو هغه څه لیدلي وی چې ما لیدلي. نبي صلی الله علیه وسلم جنت کتلی و، رسول الله صلی الله علیه وسلم جهنم کتلی و، په دې کې انسانان کتلي وو. وړه خبره نه ده. زمونږ د جنس نه زمونږ پیغمبر دا ټول حالات کتلي دي. لو تعلمون ما اعلمو لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وایي د سر نه به مو خندلي نه وې، ژړاګانې به ډېرې کړي وې تاسې، ډېر به م ژړلې او خندا به ستاسو ورکه شوې وې، تاسو کې به بیا خندا نه وې. دا خوشحالۍ مې او دا مزې او چرچې دا به م پرېښې وې. ولخرجتم الى السعدات تجأرون الى الله سبحانه وتعالى. وایي دشتې او بیابانونو ته به وتلي وې، ژړا او پرېدونه به م کولې او الله ته به کوړنجېدلې چې زموږ ربه موږ د اور نه وساته، موږ د قبر د عذاب نه بچ کا، ربه موږ نه راضي شه، ربه موږ له جنت راکړه، موږ په دنیا کې د نیکو اعمالو توفیق راکړه. وایي ستاسو حالت به داسې بدل جوړ شوي وي که چېرته ستاسو هغه یقین او علم وي، کوم یقین او علم چې الله رب العالمین ما ته رانصیب کړي. زما ورونو، الله سبحانه وتعالی فرمایلی دي پیغمبر ته وایي قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. اے پیغمبر دی خلقو ته ووایه، دی خپلو اتباعو ته ووایه، دی مسلمانانو مؤمنانو ته ووایه، دی سړو ښځو ته ووایه، دی ځوانانو سپین ږیرو ته ووایه، یقینا مرګ هغه چې تاسو د هغې نه تېښته کوئ او د هغې نه یریږئ. په دنیا کې انسان د مرګ نه چې عقل لري او پویه لري ډېر ځای تېرېږي، هغه ځایونو ته ځان نه پېښ کوي چې کوم ځای کې په انسان باندې مرګ راځي. او یقینا هغه مرګ چې تاسو د هغې نه دا منډې ووئ، د هغې نه احتیاطي تدابیر اختیاروئ، اسباب اختیاروئ چې مرګ را باندې را نه شي. وایي فإنه ملاقیکم، دا مرګ د تاسو سره مخامخ کېدونکی دی، ته په هېڅ ځای کې د دې نه خلاصېدلی نه شي. یو ځل به خامخا د مرګ سا مخې له درځي، که ته په هر لوري باندې لاړ شي د دې مرګ سره به یو ځل ستا ملاقات کېږي. فإنه ملاقیکم، نو بیا به څه کېږي؟ وایي ثم تردون إلى عالم الغیب والشهاده، بیا به تاسو واپس کړی شئ هغې ذات ته چې هغه عالم د ښکارو دی او د پټو دی، هغې ذات ته به وګرځئ چې هغه په پټو او په ښکارو ستا باندې علیم او خبردار دی. هغه ذات چې
زمونږ ښکاره ګناهونه هغه ته معلوم دي او زمونږ هغه پټ پټ ګناهونه هغه ته معلوم دي، هغه چې موږ په ځان له ځایونو کې کړي دي، هغه حرام مال چې په ځان له ځای کې موږ اخیستی دی، یوازې الله رب العالمین موږ لیدلي او بل څوک راباندې نه دي خبر شوي. هغه موسیقین او هغه فلمونه چې موږ او تاسې کتلي دي په ځان له ځایونو کې او بل څوک راباندې خبر نه دي، هغه زنا او هغه لواطتونه چې په ځان له ځایونو کې کړی شوي دي، الله عز وجل ورباندې خبر. دغې ذات ته به وایي تاسو واپس کېږئ. د دې د ذکر کولو مقصد دا دی چې زموږ علني حالات او زموږ سري حالات دواړه د الله عز وجل په رقابت کې دي، دواړه ته الله رب العالمین متوجه دی، دواړه د الله رب العالمین نه غیب نه دي، الله رب العالمین د هغې نه غافل نه دی، الله رب العالمین ته دا هر څه معلوم دي. که هیرې وي او نه وي یاد نو مخلوق ته به نه یاد، د مخلوق نه به هیرې وي، د مخلوق نه به پټ وي، د الله رب العالمین نه نشي پټېدلی. عالم الغیب والشهاده، هغه داسې ذات دی چې په ښکاره او پټو باندې دی علیم او خبردار دی. فینبئکم بما کنتم تعملون، خبر به درله درکړي په هغې څه چې تاسو په دنیا کې کوم عملونه کول. د قیامت د ورځ یو نوم دی یوم تبل السرائر، هغه ورځ چې رازونه به راښکاره شي، پټ پټ رازونه به راښکاره شي. ډېر عزتمن خلک په دنیا کې هلته به وشرمېږي، هغه خلک چې خلکو ته د احترام او د عزت قایل دي په دنیا کې، هلته به وشرمېږي، هلته به ذلیلې شي. او ډېر هغه خلک چې په دنیا کې خلقو ته سپک معلومیږي، خلقو ته بې حیثیته معلومیږي، دا به الله رب العالمین عزتمن کړي، دا به الله قدرمن کړي. هغه داسې ورځ ده چې بعضې بندګان به پورته شي او بعضې بندګان به ښکته شي په ځان له ځایونو کې چې جرمونه چا کړي د الله رب العالمین په محارمو باندې چا جرأت کړی دی. دا که په دنیا کې هر څومره معزز او قدرمند دی، هلته به الله رب العالمین دا ذلیلې کړي، دا به الله ښکته کړي. هغه څوک چې د الله په حکم یې عمل کړی دی، که هر څومره ټیټ انسان دی په دنیا کې، دا به الله رب العالمین پورته کړي، دا به الله رب العالمین عزتمن کړي، دا به الله قدرمن کړي. سخته ورځ را روانه ده، سخت حالات په موږ او تاسې باندې را روان دي، دا حالات باید موږ او تاسې مخې ته ونکړو.